بچے بیمار سر دې خو کېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي بوډۍ مور زر د له زورو کې زور ځان ته یېري یېر غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري ځان ته یېر او تا ته کېناسته بچې څنګه او ته ورته یې مورې ته څنګه وایي چې ته خېزه خېمه هغه مور مونږ کوتک راوالو په سر یې ووهو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نه بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره نه د هغې د رور ځای تا سره نه موږ سور ته ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک ږدي دا سر ته څوک ناست دی ښځه ناست دی مور ناست دی خور ناست دی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور مونږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلي هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل مور ته مونږ د مور په نظر ونه کتل لور ته مونږ د لور په نظر ونه کتل دا کوم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابو نقش قدم دی صحابو د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا موږ کوو د مسلمان دا حال دی زموږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې او ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن ډاکوان ورغلل او ښځه یې رونیوه بچو مخکې ولې عزت تار تار بله خور نه یې بله لور نه یې مسلمان پیغمبر دا ویلی دی صحابو دا ویلی دی دا ته چې څه کوې قبر موږ نه پېژنو چې موږ قبر له روان یو اخرت موږ بالکل یېر دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مزد یو سړی مور یې ناجوړه مور یې ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته مینه یې ورسره لږه نه مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور به زاروز دوه دي زیاتې نه دي دې غریب به سار لاړ مور سره به ناست او ما خام ماسخوتن به د مور نه راغې دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده د شپې خو خدای زه دې مور سره څه وکړم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره سار به لاړ څه پیمې به یې وړل او ماسخوتن به ترې راغې مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وي دا بوځه زه کوم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي بس دلته به جړل به نو چې ماسخوتن به دې ته که نه نو لارې کې پټرول پمپ هلته به یې تیله جوړ خو دی روان دی مور یې سخته او ډاکټران ورته وایي چې روز دوره دی ژوند یې زیات نشته دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیزه یم بچي مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې ده نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواخېستې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یار بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده واقعي مور ډېر عجیبه شی وي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او روز دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بې طبیب او بې حکیم یې جوړ کړی دی بې دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي هغه غریب دوا وکړه هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سینګ راغی
او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه. بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې دوی جوړ لمبولو لوڼې مور مې څه شوه مور څه شوه منډه کړه کاونټر له وی دغه ځای کې فلانکي بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پدل بیګا کړی دی وی څه پدل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې روز دوره دی ژوند دې زیات نشته دی وی بیګا د شپې د مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار اوهو زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې او خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړقولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به درکول څه چلو شو وی بچې اس پته راته نه لګي خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یمه زه ستا د بچي صدقه یمه او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړې وی کوزه شه کوزه شوم او ټیک ټاک